درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د فاریاب ولایت میمنې ښار کې د پژواک خبریال او د فاریاب ولایت د خبریالانو د مرکز مشر قطب الدین کوهی باندې نامعلومه وسلوالو برید کړی دی. ځایي سرچینې وایي چې قطب الدین کوهی په برید کې ټپي شوی دی او اوس په روغتون کې بستر دی. د کورونا ضد هندي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان له تایید وروسته پلي کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان لوري نه وي تایید شوی. له شپږو کلونو پرله پسې غوښتنو وروسته هرات کې د ایران د قونسلګرۍ دیوال نړیږي. د افغان حکومت شپږ کاله پرله پسې غوښتنو او د هراتیانو له ګډو اعتراضونو وروسته په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د دیوال نړول پیل شوي. په جګړه جپلي هلمند کې د ماشومانو ناوړه او نامعلوم برخلیک. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې سلګونه ماشومان له زده کړو بې برخې او په درنو کارونو بوخت دي. دا ماشومان له سهار تر ماښامه درانه او اوږدمهال کارونه کوي او د کورنۍ لګښتونو د پوره کولو لپاره پیسې ګټي.